خپل څه کلام راته اورې نظم یا د پس حالاتو باندې اصلي داسې لیکلي وي دا راته واوره. بالکل جی غزل چې مالیار ګلان راته سمسور نالوي ای علمه راته خوشبو په هر یو لور خوروي ای علمه. مالیار ګلان راته سمسور نالوي ای علمه راته خوشبو په هر یو لور خوروي ای علمه. او ترمنځ لازمي څه شوی به وي خاص نه ده. ترمنځ لازمي څه شوی به وي خاص نه ده چې ورور د خپل وروره کور بیلوي ای علمه. او په خپل سوځي به د ور لمبو کې خاغه خلک په خپل سوځي به د ور لمبو کې خاغه خلک څوک چې د بل چا کور ته ور بلوي ای علمه. او په دې بلها ګرانه ګرانه کې او په دې وطن کې په دې بلها ګرانه ګرانه کې او په دې وطن کې یتیم ماشوم په هزار د مور خرڅوي ای علمه. راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس چې پسوره کې خپل خور ودوي. راته غیرت د دې قاتل د قتل اوه اوس چې پسوره کې خپل خور ودوي ای علمه. او دا چې هر وخت ناری د جنگ وهي نفرت کوم دا چې هر وخت ناری د جنگ وهي نفرت کوم وی په وړه خبره شور جوړوي ای علمه. او قابلان پری دي ناقابله په پیسو برتی کړي قابلان پری دي ناقابله په پیسو برتی کړي دلته رشوت خلک په زور ورکوي ای علمه. او دلته کې نه اوسي د خلکو سره نور کلی کې دلته کې نه اوسي د خلکو سره نور کلی کې خیمه صحرا کې ګوهر نور لګوي ای علمه. او چونکه د حجره پروګرام نو یو بداسه حجره سره ریلیټډ تل کچھ به ماسته به شوملې به خوږې به تل کچھ به ماسته به شوملې به خوږې به ډوډۍ به د وربشو نه پخې به خوږې او جوړ په مشرانو کشرانو محفلونو جوړ په مشرانو کشرانو محفلونو تر نیمو نیمو شپو ډکې حجرې به خوږې مازیګر د غره په ویښ کې به یې ګډې سره ولې مازیګر د غره په ویښ کې به یې ګډې سره ولې څښکلې د شپونکي په خوله ټپې به یې خوږې او د نن په شان بلډینګ او محلې د چا نه وي د نن په شان بلډینګ او محلې د چا نه وي د هټو به جونګړ یا کوټې به یې خوږې ماښام به ما ګوهر ته ماښام به زه ګوهر د خپل نیکه په خوا کې ناست وم ماښام به زه ګوهر د خپل نیکه په خوا کې ناست وم څښکلې د آدم درغو کیسې به ډېره زیاته مننه. ډېره مننه کو ګوهر نور ته د کوم ځای مونږ خو جي د بالاګړۍ نه داسې یو 2 کیلومتره فاصله باندې بوکسیرونو مې کلي سره تعلق دلته څنګه راغلی بس صابر صاحب زه پیژنم زموږ یو ډېر قدردان مشر دی او جي نو هغه انوایټ کړی. اوریدونکو ته وایم چې ګوهر نور خپل باندې شاعري هم کوي او دا راته وایي چې ریډیو د څونه وخت نه اورئ؟ ریډیو خو جی تقریبا زه د 2009 نه وړوکی وم چې موږ ته به والدینو لګو اورېدم او تر نن ساعته هغه کنټینیو ساتو اوري. بالکل نو پخوانو ریډیو پروګرامونو کې او نننو کې څه فرق شته او که نه او بیا د ریډیو پیغام پروګرامونو ته په کم نظر ګورئ؟ ریډیو پروګرام پیغامونو ته هم په ښه سترګه ګورو او پخواني پروګرامونه هم دا وخت مناسب سره خو اوسني ماشاءالله ښکلي ښکلي پروګرامونه را جوړي او زموږ د عبرت او د مطلب او د فایدې خبرې پکې موجود دي. څومره فایدې خلکو ته ورکړې ده؟ یاره چې ډېرې ورکړې ده لکه مختلف په هر موضوع پکې خبرې کېږي نو ښه کافي حده پورې پیدا پکې شوې ده. اجره ختمه شوه کشران چې دي نو اجرو ته نه راځي ګیلهمن دي مشران څه به وایي دغه اجره څومره اهمه وه؟ یاره چې اجره خو ډېره زیاته اهمه وه د مشران نه به ښکلې ښکلې خبرې اورېدې مشران به راغلې او هغوی به کټ کې کېناستو چې د هغوی به میلمه راغی هغوی ته به بالښت کېښودو یا هغوی به میلمه سره لاس میلاوه د چیو ګوست یې ورته کو هغه عادتونه به د کشر هم زده کول. بل مشرانو به هم په اجره کې د کشرانو د مخکې دونه ښکلې ښکلې خبرې کولې چې په مستقبل کې به هغه د کشرانو لپاره یو ډېر د پیدې کار جوړېدو او هغوی به ترې ډېره ښکلې زده کړه کوله. صحیح.